السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو ته در وښیم تاسو څنګه کولی شئ چې په موبایل کې د اپلیکیشنانو نوم او د هغه رقم تصویران یې ور بدل کړئ. نو ګوره ملګرو دغه ده، ما دلته یو تصویر درولی ده او د هغه رقم دې ته مې لیکلی ده چې سلیم خان. کله چې ملګرو زه په دې باندې کلیک وکړم ما ته به فیسبوک خلاص شي. نو ملګرو که چېرته تاسو غواړئ چې دغه رقم طریقه په خپل موبایل کې وکړئ او له اپلیکیشنانو سره دا رقم ښایسته ښایسته تصویران ودروئ او نوم یې ور بدل کړئ، نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به اوله وارې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړې ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه ایپس له هغه ځای څخه ډاونلوډ کړئ. ملګرو کله چې تاسو دغه ایپس ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په دغه ایپس باندې به کلیک وکړئ او دغه ایپس به خلاص کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دغه رقم به تاسو انټر ووایئ. کله چې ملګرو تاسو انټر ووایئ دغه به تاسو اوکې کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو اوکې کړئ دغه ډایرکټ ستاسو په موبایل کې خپله اپلای کېږي او خپله لګېږي. نو ګوره ملګرو بله وارې ما د فیسبوک سټایل بدل کړی و، دا وارې زه د واتساپ سټایل ور بدلوم. نو صرف او صرف تاسو په واتساپ باندې دا رقم کلیک ونیسئ او دغه رقم به تاسو راسئ ایډیټ ته. کله چې ملګرو تاسو په ایډیټ باندې کلیک وکړئ دغه رقم به تاسو په دا تصویر باندې کلیک وکړئ او دغه رقم به دلته راسئ په فرام پکچر. کله چې ملګرو تاسو فرام پکچر ووایئ یعنې تاسو خپل تصویر ورکوئ هغه به تاسو ور وښایاست، دغه به تاسو الاو کړئ. نو ملګرو کله چې دغه تاسو الاو کړئ دغه رقم اوس تاسو تصویر دلته راواوړي، یعنې تاسو به خپل تصویر چیز کړئ ور وښایاست او هغه به تاسو بدل کړئ. نو ګوره ملګرو زه اوس راځم خپل تصویر وښیم چې کوم تصویر تاسو غواړئ چې باندې ودروئ. صرف او صرف تاسو هغه تصویر ور وښایاست او هغه تصویر به ستاسو د واتساپ په آیکن یعنې واتساپ آیکن سره به هغه تصویر ودرېږي. نو زه دغه تصویر ورکوم، دغه به تاسو چیز کړئ سیو کړئ. نو ملګرو کله چې تاسو سیو ووایئ بیا دغه رقم ګوره دلته واتساپ لیکلی ده، زه راځم دغه میټاووم دلته زه خپل نوم ورته لیکم. نو ملګرو کله چې ګوره تاسو بیا په دې باندې دا رقم کلیک ونیسئ ایډیټ ته به راسئ. نو بیا به تاسو دلته کلیک وکړئ او دغه خط په تاسو ټول چیز کړئ په بیک باندې ولاړ شئ. نو دلته زه ورکوم سیخان. کله چې ملګرو ګوره ما د خان نوم ورکړئ، زه غواړم چې دې ته د خان نوم ورکړم، دغه مې دا چیز کړئ اوکې کړئ. نو کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ اوس زه راځم ګوره د یو چا به هم سر نه در خلاصېږي چې واتساپ چیرې ده. نو ګوره تاسو په دغه راسئ دغه کوم تصویر چې ده او دا خان چې تاسو وینئ تاسو په دې باندې کلیک وکړئ، تاسو ته به ستاسو په موبایل کې واتساپ خلاص شي. نو ګوره ملګرو واتساپ اوس ماته خلاص شو. په دغه طریقه سره تاسو د هر اپلیکیشن نوم ډېر په اسانۍ سره ور بدلولی شئ. نو ملګرو کوم چېرته ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.